السلام علیکم ګران شاګردان ولاد بک شروع جوړ بایسه راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه بیا هم د مذهب په باره کې د دین په باره کې انګلیش وکیبلري د انګلیش الفاظ ډیر مهم دا داسې الفاظ چې تاسو به تر اوسه نه وي اورېدلي ستاسو لپاره د دې زده کړه ډیره لازمي ده دا ډیر نوي الفاظ دي نو راځئ چې دا زده کړو ډیر په 4 ساعته کې په ورځني ژوند کې دا بیخي ډیر استعمالیږي راځي را سره واسطه تلفظ یې را سره واسطه معنا یې به هم ستاسو زده سي believer مسلمان disbeliever کافر funeral جنازه funeral prayer د جنازې لمونځ leader امام lead امامت کول lead the prayer لمونځ ورکول د لمانځه مخته کېدل چې مخته سي انسان لمونځ ورکړي نن دی وی who led the prayer چا لمونځ ورکړي led بیا چې معنا لمونځ یې ورکړي دی د لمانځه د مخ he led the prayer دی لمانځه کې مخته سي جومات یې ورکړي د ویښ نو lead به رانمایي ته وایي alms دا ال سایلنټ دی زکات charity خیرات sacrifice قربانی او sacrificial animal د قربانی حیوان یا sacrificial sheep د قربانی پسه sacrificial Eid د قربانی اختر congregation جماعت د مسجد کې کوم جماعت ولاړ congregational prayer د جماعت لمونځ په جماعت باندې لمونځ individual prayer د individual نه ویل کېږي individual prayer یوازې لمونځ بې جماعته چې په جماعت باندې نه وسي compulsory prayer فرض لمونځ دې ته obligatory prayer وایي obligatory optional prayer نفل لمونځ Allah is the greatest الله اکبر او seclusion خلوت او if Allah wills انشاءالله کد الله خوشي praise be to Allah الحمدلله ټول صفتونه الله لره دي peace be upon him صلی الله علیه وسلم پر د دې سلامي may Allah be pleased with him دلته بي سره راځي may Allah be pleased with him رضی الله عنه الله جنازه سي یا دلته که د رضی الله عنه راولي بیا د هم پر ځای باندې هر ولیکه may Allah be pleased with her که جمع رضی الله اجمعین که ده که may Allah be pleased with them بیا لیکل کېږي worship عبادت یا عبادت کول worshipper بیا د عبادت کوونکي یا لمونځ کوونکي ته وایي doomsday قیامت بل judgment ټایم وایي judgment معنا فیصله judgment د فیصلې ورځ د قیامت ورځ repentance توبه کښل repentance توبه ده repentant معنا توبهګار هغه سړی چې توبه کښلي deceased مرحوم هغه سړی چې مړ سي موږ ورته مرحوم وایو deceased فیملی د مرحوم کورنۍ condolence فاتحه چې موږ ته فاتحه ورته وایي فاتحه د مړي سه 3 ورځې مخکې دا په کور کې دعا ورته کېږي سوري د مرګ وروسته 3 ورځې دعا ورته کېږي visit the sick د ناجوړو پوښتنه کول dropsy استسقا د باران لپاره دعا making water استنجا take bath غسل کول rain out په خوله اوبه ګرځول خوله پرېولل په اوبو کې د داسې په وخت prayer meet یا prayer رګم ورته وایي مسله هغه شی چې د لمانځه لپاره وارېږي afternoon prayer
د ماپښین لمونځ afternoon prayer د سهار هغې ته مارنینګ prayer د مازدیګر هغې ته ایونینګ prayer د ماخوستن د نایټ prayer د ماښام هغې ته ایو prayer وایي ایو prayer آفر prayer لمونځ کول perform هم ورته وایي perform prayer او read هم ورته وایي read prayer لمونځ لوستل ویل هغه عیسایانو دا چې دي هغه خپل عبادت چې دی هغه وایي کوي یې نه حرکات نه کوي آرچ میراف ایتیست مشرک ایتیزم شرک میمورایز یادول میمورایزر حافظ یادونکی د قرآن یادونکی ask forgiveness استغفار ویل یا غوښتل استغفار ته وایي remembrance ذکر الله یادول الله ذکر remember یادول ذکر mention هم ورته وایي mention ذکر روزړي bead تسبیح ته وایي یا تسبیحو دانو ته وایي sin ګناه commit sin ګناه کول او sinful خو نو ګناهګار ته وایي sinless بې ګناه frustrate سجده کول frustration سجده frustration نو دا زموږ د نن سبق چې د مذهب یا د دین د الفاظ لپاره چې په انګلیش کې دې ته څه ویل کېږي د دې په باره کې کومې ویډیو خوښ شوې وي کمنټ کې مننه ولیکئ او ویډیو سره لایک کړئ تر بل سبقه پورې ښې چارې الله حافظ